ملګرو ته په سویلي پښتونخوا کې په خاصه توګه په کوټه کې د نسلونو څخه راغلاست وایو، بیا دې راشي بیا دې راځي. او د سویلي پښتونخوا د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم غړي دي د هغو په منیجمنټ ته د هغو په همت ته چې کوم دوی دا دومره غټ منیجمنټ کړی دي، دا دومره خلک یې سره سمبال کړي دي، د دوی په همت ته سور سلام. بیا د موږ نه پښتون تحفظ مومنټ چې کوم دا غورځنګ روان دی، په دې کې موږ نور یو څه نه غواړو، بس د پښتون ګران وطن او په خپله پښتنه خاوره امن غواړو. موږ په خپله خاوره امن غواړو، د دې د خپلو وینو حساب غواړو. موږ د دې حساب د اخیستلو دپاره، د خپلو سوالو د جوابونو د اخیستلو دپاره که موږ یو پر امن احتجاج وکړو، نو دوی وایي ته آئین نه منې. آئین زموږ یقینا د دنیا هر جمهوري ملک چې دی هغه د خپل اظهار کولو حق لري. خپل احتجاج کولی شي، خپل اظهار او خپل ولس ته ور بیانولی شي. په دې کې د آئین نه مننه دا یوه خبره هم نه ده. ملیټري اسټابلیشمنټ چې کوم دوی موږ ته وایي ته آئین نه منې، ملیټري اسټابلیشمنټ په پتاخوني کې ملوث دی، مسین پرسنانو کې ملوث دی. ما ډېر خوښ دي چې پښتون یو شي، ټول سره راټول شي.